سلامونه مینا جوړ په خیر اختر مو مبارک هر ورځ مو اختر شه او د اختر زه کله کله فطرت جان ډاکټر صاحب محترم او اظهار صاحب محترم خلکو ته وایم چې په دې اختر کې زما دا یو شی ډېر خوښ دی په فرهنګ کې په کلتور کې دا راشه درشه اختر مبارکي غم ښادي نو دا زموږ ډېر یو ښه فرهنګ ښه کلتور ده زموږ مړی ژوندی په یو بل باندې ښایسته ده نن نو اختریزه مشاعره ده او دا ملګري چې دي ډاکټر صاحب محترم حنیف حیران تاسو پیژنئ اظهار صاحب سره بلدي پیژنئ او فطرت جان هم تاسو ته معلوم ده چې زموږ یو شاعر ده او بل پرزنټر ده دی هغه پرزنټر ده چې هر سړی په خپل طول کې تلي که هغه شاعر کمزوره وي که زورور وي که لیکوال وي په دې کې بیا د چا خاطر نه کوي چې بې ځایه د هغه ته یو داسې څه وبخي چې د لارې وباسي هغه ته وایي چې یاره ستا په دې ځای کې خامي ده او په دې ځای کې یو څه نه څه لاسته راوړنې لرو نو اختریزه مشاعره ده زه نورې خبرې نه کوم او فطرت جان ته مایک سپارم نو د ده نه به څه واورو زه په ټوله پوښتنه مینه اول دی ته هرکلی کوم بیا تاسو ته اختر مبارکي هره ورځ مو اختر شه نو فطرت جان مایک ستا ډېره مننه مسافر صاحب دا خو زموږ هغه د فرهنګي ملګرو د راټولېدو یوازینی ورځ دی هر وخت یې په اصطلاح باندې زمینه سازي کړې ده چې فرهنګي راټول دلته مشاعرې وکړو دا زموږ د ناستې ډېر عالي ادرس دی ټول ملګرو ته اختر مبارک وي تا ته ځانګړی مبارک وي او ډاکټر صاحب او اظهار صاحب اختریزه مشاعره ده زه به اوس خپل غزل ووایم بیا به نمبر وکړو غزل د حیران صاحب چې عشق به غم وي خو زه بې عشقه په غم یم عشق به غم وي عشق به غم وي خو زه بې عشقه په غم یم اړولی خدای په بل رنګه ماتم یم دا خو زما پر ځای ستا څنګ ته بل څوک ناست دی دا خو زما پر ځای ستا څنګ ته بل څوک ناست دی ما خو ویلي چې یوازې به زه کم یم دا یو ځل بیا ووایه ما پر ځای ستا څنګ ته بل څوک ناست دی ما خو ویلي چې یوازې به زه کم یم وم راوتی دې محفل نه ستا په سترګو وم راوتی دې محفل نه ستا په سترګو خو ورغلی بېرته ستا په سترګو هم یم ډېر ښه وم راوتی دې محفل نه ستا په سترګو خو ورغلی بېرته ستا په سترګو هم ما نه یار او ستا له غېږې مرغان تللي ما نه یار او ستا له غېږې مرغان تللي جار وطنه زه بیخي ستا په رقم یم دا به وي د عشق وروستی مقام فطرته اشاره دا به وي د عشق وروستی مقام فطرته خدای مې زړه کې دی او زړه کې د صنم یم مسافر حاجي صاحب ډېره مننه غزل ویلې خو ډاکټر صاحب نه غزل اورو چې خپل زړه دې اړولی دی حیرانه کله کله خو چکر ته سړی لاړ شي ډاکټر صاحب نه به یو ښایسته غزل واورو بلکل یو ښه مننه مسافر حاجي صاحب مننه قربان خوند دې دا وکړي چې دلته په دې مبارکه ورځ دا د سره کېناستو پاګیر ملګري داسې اخترونه دې هر کله راشي ښه ما یو تازه غزل زه به دا وایم چې زړه ته مې راماتې د پریشانو زلفو څوکې شوې زړه ته مې راماتې د پریشانو زلفو څوکې شوې وتخنېده ویې خندل کوکې 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 شوې زړه ته مې راماتې د پریشانو زلفو څوکې شوې وتخنېده ویې خندل کوکې 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 شوې او ستا د راتلو هیلو باندې رنګ د پسرلي وښود ستا د راتلو هیلو باندې رنګ د پسرلي وښود وګوره لیمې مې ستا پر لاره ځوکې ځوکې شوې او زما په سفر درنه اوبه راپسې وشینده زما په سفر درنه اوبه راپسې وشینده چوپ شه ژاړه ما خلک به وایي ژړندوکې شوې زما په سفر درنه اوبه راپسې وشینده او چوپ شه ژاړه ما خلک به وایي ژړندوکې شوې او چا ویل چې حسن تراشي ډېر قاتل سپین بشر چا ویل چې حسن تراشي ډېر کاته
له سپین بشر وګوره سپوږمۍ د 14 خو لا ښکلو کې شوې او داسې رانه پټه شوله خیال کې قافیه د باید داسې رانه پټه شوله خیال کې قافیه د باید داسې لکه ته چې رانه پټه په سالو کې شوې داسې رانه پټه شوله خیال کې قافیه د باید داسې لکه ته چې رانه پټه په سالو کې شوې او مقصد چې نو التفات چې مو حیرانه زړه هوس وکړي نو التفات چې مو حیرانه زړه هوس وکړي بیرته مو پښیمانه خنداګانې په تالو کې ډېره مننه ډاکټر صاحب دا باید د مسافرۍ ته در صاحب باید ډالۍ یادوئ چې منمه چې ځان خوږ وي له هر څه نه له هر چا منمه چې ځان خوږ وي له هر څه نه له هر چا نه خو خدای شته چې له ځانه هم خواږه وي نو اظهار صاحب ته ورشو د بل حاصل نه ډېره مننه ډاکټر صاحب یو غزل د مسافر صاحب ارشاد اورېدی کېږي محبت خو په تاوان امکان یې ډېر دی کېږي محبت خو په تاوان امکان یې ډېر دی خپل به شي زما به شي جانان محبت خو په تاوان امکان یې ډېر دی خپل به شي زما به شي جانان او ما ورته د زړه په شاړه ځمکه ګل کرلی ما ورته د زړه په شاړه ځمکه ګل کرلی ښکلی به شبنم شي یا باران امکان نسل د با علمه کړه نړۍ سره سیالي وکړه نسل د با علمه کړه نړۍ سره سیالي وکړه دغه څراغونه کړه روښان امکان نن یو مجرد ګلپوش موټر ته و حیران ولاړ نن یو مجرد ګلپوش موټر ته و حیران ولاړ دغه خدای کول ورشي لږ ارزان موږ پښتانه که بیا په یو چرګۍ راټول نه شو لاره به ورکېږي له کاروان بس که ملنګي یې ګڼې یا د لیونتوب مقام بس که ملنګي یې ګڼې یا د لیونتوب مقام ګرځي به اظهار څري ګریوان امکان ډېره مننه مسافرۍ صاحب باندې وکړه ډاکټر صاحب نو مزل واورېد اظهار صاحب ستا نه ډېره مننه چې دا زمینه سازي وشوله راغ هم لیدلي ډېره مننه کور ودان اختر او اختر مو بیا مبارک شه بیا په ټوله پښتنه مینه هرکلی کومه چې راغلی او بس یو ستاسو ګوره یو بانه داسې شوله فطرت جان چې تاسو خدای راوستلی ستاسو په دې دیدن خو یو زه مشرف شوم بیا دومره لیدونکي او دومره خواږه شعرونه دا څومره خوند دې وکړي که نه نو ډېره مننه قدرمن اوسئ خوشحاله اوسئ لیدونکو یو خبره به زه اخري کې وکړم زما وخت همدغه سوچ فکر وي ژوند وکړئ د ژوند نه خوند واخلئ او ژوند چې ده ژوند ډېر قیمتي ده او که چېرته څوک د یو بل سره خفه اختر ده او ورشئ بخښنه وغواړئ بخښنه هغه څه ده چې انسان ته عزت بخښي خپل کوربه حبیب مسافر ته اجازت ورکړي په لوی الله مو سپارم د خدای په امان